دلته مینه کوپر دی او دلته مینه نه کیږي، دلته په زخمونو کې او درد کیږي اوبه کیږي. دلته مینه کوپر دی او دلته مینه نه کیږي، دلته په زخمونو کې درد کیږي اوبه کیږي. هر څه غریو نیولې دي خدای خبر چې څه کیږي. هر څه ستا د مخه دي، هر څه ستا د مخه دي. څه چې کیږي ښه کیږي، مه راځه چې نه راځې. سوال زمانه نه کیږي. د استاد صابر صاحب په دغې لنډ بهرونو غزل باندې د خپل ملګري نیازه خان لخوا سلامونه واخلې ملګرو. او راغلی یم، ذکر مې کړی و چې منصور صاحب خواله راغلی یم، ملګري بار بار غوښتنه کوي. نو د هغه نه مو د وصال مازدیګر پروګرام هم ریکارډ کو. غواړم چې د هغه نه نوې غزل هم ریکارډ کړم او له ځان سره یوسم. دغه ماښام ته وختونه څو ساعتونه نږدې دي، ځکه چې لاره اوږده ده. زه به د هغې شپې رسم خپل کور ته، خپل بچو له. نو غواړم چې دغه وخت ضایع نه کړم او د منصور صاحب نه غزل واورو او بیا په شریکه باندې د هغې نه خوندونه واخلو. زه په یوازې دغه لارې ووهم. منصور صاحب سلامونه. وعلیکم السلام نازک خانه، مننه کوم، خوشحاله اوسې یار. مننه منصور صاحب. ماښامې دی، د وصال مازدیګر پروګرام هم ریکارډ کړ. ډېر خوشحاله شوم چې نوي نوي شعرونه مو راسره شریک کړل. غواړو که نوې مو څه غزل لیکلي نو که دغه راسره شریک کړي ډېر خوشحاله به شو. غزل نه مخکې زه چېرته شعرونه نه یم، خو زه اوس به ووایم چې عشقي معراج ته ورسوي، چې عشقي معراج ته ورسوي نو زندګي معراج ته ورسوي. تا به صحیح جانان لیدلی نه وي، تا به صحیح جانان لیدلی نه وي، تا به صحیح معراج ته ورسوي. تا به صحیح جانان لیدلی نه وي، تا به صحیح معراج ته ورسوي. ډېر ښه. په محبت کې چې کافر شي سړی، په محبت کې چې کافر شي سړی مسلماني معراج ته ورسوي. ډېر ښه دی. او څوک لیوني معراج ته ورسوي، او څوک لیوني معراج ته ورسوي. ډېر ښه دی. بیا وایي چې کافر حسن د کافرې په قسمتو، کافر حسن د کافرې په قسمتو. کتونکو ته به دا ووایم چې زما کتاب کافر جانان هم را روان دی. ډېر ښه دی، مبارکي به ورته وایي. مننه جي. چې کافر حسن د کافرې په قسمتو او ما د دواړو سره کړی محبتو. د ژوندون په آخري سلګۍ یې ووې، د ژوندون په آخري سلګۍ یې ووې زما تا ته او ستا ما ته ضرورتو. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او شعر اور نازک خانه چې کفریا الفاظ د خولې نه مې وتلي، کفریا الفاظ د خولې نه مې وتلي، د جانان جدایي سوه خو قیامتو. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. کفریا الفاظ د خولې نه مې وتلي، د جانان جدایي سوه خو قیامتو. د مور غږ او د یار غېږې په نصیب وه، د مور غږ او د یار غېږې په نصیب وه. دې سړي ته دا دنیا ځکه جنت و. او زه د ځان رقیب په خپله باندې هم ما اکثر کړی خپل ځان ته نصیحت و. ډېر ښه دی. غوږې تاو که د منصور او بیا یې ووې، غوږې تاو که د منصور او بیا یې ووې ما ته ستا په سر چا کړی شکایت و. ډېر ښه. مننه جي، خوشحاله اوسې. مننه. ګرانو ملګرو، محمد ګل منصور صاحب هم واورېدو د هغه ښکلې شاعري او د هغه ته په کتاب چاپ کولو د هغه دریم کتاب را روان دی. ته د غوږونو والې مه خرڅوه. د هغې ورپسې چې اوس کوم کتاب دی تاسو ته نوم هم واورېدو، مبارکي ورته وایو کافر جانان. نو یې هم ډېر عجیبه نوم دی. او دغه مینوالو ته د هغه دغه ډالۍ کوو ورته چې چمتو دې اوسي، دغه کتاب به ستاسو لاسونو ته ډېر زر در ورسي. ناوخته دی، ماښام دی، د موټر سایکل لاره ده، لاره اوږده ده، خو د چا مینه وه او د چا د پښتو دپاره کار دی نو تیاره او نور او یخني او ګرمي نه ګورم، خو په دغې لارو باندې ګرځم. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله راله روغ صحت راکړي او چې په دغې وجود کې مې دغه ساګانې ښکته بره کېږي نو په دغې خلکو پسې به ګرځم. الله دې راته تاسو روغ لري.